بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کم بابا چې مشهور شوی په سعودي عرب کې په ټیک ټاک باندې دین علاوه کم سوشل میډیا چې وه په هغې باندې دین علاوه تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري د بابا تعلق هغه د خیبر پښتونخوا سره دی. آیا واقعي د بابا تعلق چې کم دی د خیبر پښتونخوا سره دی؟ نو نن زه تاسو سره د هغې کم معلومات چې دي هغه شیر کومه. داسې چل شوی دی چې په مکه کې دا ګرځېدو د یو ویډیو کړې وه، د هغې نه پس بیا خلکو ویل چې د دې کم شکل صورت چې دی هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره میلاویږي. دې نه علاوه مختلف قسمه خلکو پې هغه خپل ریاکشن کړی، ویله چې صحابه کرامو چې کوم دی به داسې لباس اچاو، داسې قسمه خبرې به یې کولې. بیا داسې چل وشو، ډېر زیات مشهور شو. نو بیا یو نوې تازه ویډیو راغلی ده په ټیک ټاک باندې، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا ویډیو راغلی ده. په دې باندې بیا داسې چل شوی دی، یو انټرویو ترې اخیستل شوې ده، خو هغه انټرویو خیر په عربۍ کې ده، په عربۍ باندې موږ داسې پوهېږو نه. بیا دې نه علاوه په کمنټس کې موږ تاسو ته راځو او تاسو ته ښیو چې بابا دی څوک. نو یو ورور لیکلی دی 120 year old he is from Pakistan KPK his name is سراج خان. ما ویل چې آیا دا به رښتیا وي که نه، خو د دې نه پس چې بیا موږ رالو نور کم کمنټس ته، نو خلکو پې کمنټس کړي چې د دې تعلق هغه د خیبر پښتونخوا سره دی، او د دې کم نوم چې دی سراج خان څوک وایي او څوک اسرار خان وایي، خو د لیک مروت چې کوم دی د هغې سره د دې تعلق دی د باباجي. ډېر زیاته ښه خبره ده، ځکه چې په سعودي عرب کې هغه ډېر زیات وایرل روان دی، ډېر زیات په ټرینډینګ کې دی. په سعودي عرب په سوشل میډیا، الکترانیک میډیا په دواړو باندې هغه بابا کم چې دی هغه چلیږي. بل غټه خبره دا ده چې هغه ښودلی کېږي وایي چې پښتون دی او هغه تعلق یې هم د خیبر پښتونخوا سره دی. پرون یو پوسټ شوی او په هغې کې ویلي چې د دې تعلق افغانستان سره دی، خو نن چې کومه تازه ویډیو راله او په هغې کې کوم زموږ وروڼه چې دي هغه وایي چې د دې تعلق چې دی هغه د خیبر پښتونخوا لکي مروت سیمې سره دی. نو دغه د بابا باره کې معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.